زه غواړم نن د جلال المآب ولسمشر محمد اشرف غني د دغې سترې تاریخي او اقتصادي ارزښت لرونکې لاسته راوړنې مبارکي لومړی محترم ولسمشر ټولو افغانانو ملي سوداګرو او د دغې لارې سوداګریزو شریکانو ته د درناوي او نیکو هیلو مراتب وړاندې کړم. ننګرهار لرغونی نګارهاره چې د ټکسالا د مدنیت له حوزې څخه د باګرام او بیا د منډیګک تمدني حوزو سره د تعلق او د دغو حوزو د ګنامندۍ ویاړ لري. تل د خیبر له تاریخي او هیبتناک معبر څخه تر اوسني پېښور، کابل او بیا تر بلخ او ماوراءالنهر پورې د اتصال کړۍ پاتې شوې. د سوداګرۍ ستر کاروانونه له همدې لارې تېر شوي دي. زموږ هیله دا ده چې له علمي پلوه د دغه مسیر مطالعات بشپړ او د ترانزیت او مناقلات ممکنه او له اقتصادي پلوه مساعد امکانات یې مطالعه شي. ننګرهار ولایت خپل ځانګړی مدیترانه‌یي اقلیم لرلو امتیاز له مخې د یو شمېر عالي کیفیت لرونکو محصولاتو لرونکی دی چې زیتون یې له خلیج څخه تر ایټالیا پورې شهرت لري.